الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد. موږ تاسو درس جمله اسمیه ووایئ. اوس نن بل درس دی چې هغه اعراب د فعل المضارع دی. د فعل المضارع اعراب ته څه رقم به پیژنې. لکه دی وایي نصب الفعل المضارع. اول کې خو د فعل مضارع اعراب هر کله چې ته وایې اعراب د فعل المضارع نو پوه شه چې اعراب د فعل المضارع دا پر درې قسمه دی: رفع، نصب، جزم. کله کله فعل المضارع مرفوع وي، کله کله فعل المضارع منصوبه وي، کله فعل المضارع مجزومه وي. یعنی جزم دا خاص دی په فعل پورې، لکه قاعده د والجر للاسم والجزم للفعل. جر د اسم لپاره خاص دی او جزم دا د فعل لپاره خاص دی. او رفع او نصب چې دی دا مشترک دی، یعنی اسم هم مرفوع او منصوب راتلی شي، فعل هم مرفوع او منصوب راتلی شي. خو دا جزم چې دی دا خاص د فعل لپاره دی او جر چې دی دا خاص په اسم پورې دی. نو کله چې ته اعراب د فعل مضارع پیژنې، اول کې یو څه مهمه خبره دا ده چې ته اعراب د فعل مضارع په داسې شکل وپیژنې. اولا چې کله فعل المضارع خالی وي د نواصبو د جوازمو نه، نو دې حال کې هغه فعل المضارع مرفوع راځي. یعنی پر فعل مضارع باندې نواصب نه راغلي. نواصب پیژنې چې څلور دي، لکه بحث دی وروسته پر کوي: ان، لن، کی، اذن. کله چې فعل مضارع د نواصبو نه خالی وه. زه وایم چې زه مثال ورکومه چې یذهب الطالب الى الدرس. ګوره یذهب دا فعل مضارع ده، دا خالی ده د نواصبو څخه. دې نه مخکې نه نواصب راغلي، حروف نواصب چې څلور دي، نه حروف جوازم راغلي چې پنځه دي. نو دې حال کې دا مرفوع راځي. او کله کله چې دې باندې نواصب راغلي وي او یا جوازم راغلي وي، د دې بیا خپل اعراب دی. خو که د نواصبو د جوازمو نه خالی وه، د دې بیا رفع په ضمه سره ده، نصب په فتحه سره دی، جزم په سکون سره دی. لکه زه وایم چې هو یضربو، دا سړی وهل کوي. او نواصب مې په راوړه لن یضربه، لن دې پر داخل کوي، نصب یې ورکوي. او زه وایم چې لا تضرب، ته وهل مه کوه، نو دا جزم په سکون سره شو. کله چې فعل مضارع د نواصبو جوازمو نه خالی وي، رفع په ضمه سره. هو یضرب، هو مبتدا ده، یضرب خبر ده. مونږ ویل چې مبتدا او خبر دا د مرفوعاتو د جنس نه وي. نو یضرب دا خبر دی، خبر مرفوع دی. رفع په څه سره د مضارع؟ په ضمه سره ده چې کله دا خالی وي د جوازمو او نواصبو نه. نو دی بحث تاته کوي د فعل مضارع. او دویم چې کله فعل مضارع باندې نواصب راغلي وي یا جوازم، د هغوی خپل اعراب دی. لکه په مثالونو کې تاسو ته ښیي: نصب الفعل المضارع الامثله. اول اريد ان احسن السباحه. اريد ګوره دا فعل مضارع ده او ان ناصبه دی. احسنه چې زه ښایسته کړم. احسنه دا فعل مضارع ده، دې باندې ان داخل شوی. کله چې فعل مضارع باندې حروف ناصبهونه یو هم داخل شي، دا نصب ورکوي آخر ته. لکه ارجو ان یعتدل الجو، دا امید لرم چې هوا ښایسته شي. ارجو هم فعل مضارع ده، واحد متکلم دی. ان یعتدل دا اوس که ان تینه لیرې کې یعتدلو دی، اوس ان دې فی داخل کې حروف ناصبهونه، نو دې اخر ته نصب ور یعتدل. یسرنی ان تزورنا. یسر ګور دا فعل مضارع ده، نیه مفعول دی. ان تزورنا، ان تزورنا، ان ناصبه دی په تزوره دا فعل مضارع باندې داخل شو، نو اخر ته نصب ورکوي. لن اکذبه، لن ناصبه دی، اکذبه ګوره پر فعل مضارع داخل شو، اصل کې اکذبو دی، لن دې فی داخل کې لن اکذبه یعنی منصوبه. لن یفوز الکسلانو، کمزوری سړی به کامیاب نشي. لن ناصبه دی، یفوزه ګوره نصب یې ورکوي. لن اضرب القط. اذا تقیم عندنا، اذا تربح تجارت، اذا يفسد الهواء. ګوره
دا هغه مثالونه چې حروف ناصبه په راغلي. جئت کی اتعلم، تا تران دې وجې زه علم حاصل کړم. خرجت کی اتنزه، اتعلم کی اخدم الوطن. دا مثالونه تا ته په بحث کې ذکر کوي. بیا چې کله ته قاعده دې نواسب ووایې نو ته پوه شې پوره. بحث دا دی: يشتمل كل مثال من الأمثلة السابقة على فعل مضارع قبله أحد الأحرف الأربعة. وای مشتمل دی هر مثال په دا تیر سوي مثالونو کې په د فعل مضارع چې د دوی نه مخکې حروف مضارعات راغلي دي. یعنې په مخکني مثالونو چې ذکر کړه د دې نه مخکې حروف دا څلور حروفو نه یو حرف راغلی دی چې هغه ته حروف نواصب وایي. هغه حروف نواصب چې دي هغه څلور دي. یو ان دی، لن دی، کی اذن. ان، لن، کی اذن انشار حرف معتبر نصب مستقبل کنن. وای دا څلور حروف معتبر حروف دي چې نصب ورکوي و فعل مضارع ته. نو دې وجې څخه وای لن، کی اذن. وإذا تأملت آخر كل مضارع مسبوق بواحد من هذه الأحرف الأربعة في هذه الأمثلة وفي غيرها وجدته منصوبا. وای کله چې تا فکر ووایي چې آخر د فعل مضارع چې هغه مخکې دی د دې حروفو نه یو حرف مثلا که ان وي، که لن وي، که کی وي، که اذن وي، وای ولكن اذا حذفت هذا الحرف وجدت الفعل مرفوعا. وای کله چې ته دا حروف دې نه حذف کړي، یعنې حروف نواصب دې نه حذف کړي، نو دا بیا خپله مرفوع کېږي. لکه لن اکذبه، لن ترې نه لرې کړه، اکذبو به مرفوع وایه. خو لن چې تا په داخل کې دا منصوبه وي دې وجې وایه چې دا څلور حروف فعل مضارع ته نصب ورکوي. دې کې بیا د قاعده تا دا کوي. وای القاعده ينصب الفعل المضارع، وای منصوبه کېږي فعل المضارع. څه وخت منصوبه کېږي؟ متى سبقه، کله چې مخکې شي احد النواصب الاربعة، د دې نه مخکې نه څلور نواصب چې هغه څلور دي. هغه ان، لن، کی، اذن دی. یعنې دې کې ستا سر په دې باندې خلاص شو چې حروف نواصب یعنې دا څلور حروفه یا ان راشي، یا لن راشي، یا کی راشي، یا اذن راشي. دغه څلور حروف یعنې مخکې راشي نو دا فعل مضارع نصب وکړي. لکه اوس زه وایم چې لن، قرآن کې الله وایي لن ینال الله لحومها. ګوره لن ینال، لن ناسبه دی، اصل کې ینال الله چې لن دې پې داخل کړي لن ینال الله. یا مثلا مثال ان راشي ان تكون امة هي اربع. ان تكون اصل کې تكون دی، ان ناسبه دې پر داخل کړي نصب یې ورکړي. بیا تمرینونو کې دی کې ته خپله ګوره. تمرین نمبر اول: اقرأ الجمل الآتية وعين الافعال المضارع المنصوب. ووایي جملې را روانې جملې په دې کې فعل مضارع حرف مضارعات هغه معلوم که چې منصوبه شوي. واذکر السبب فی نصب کل فعل، او سبب د نصب هغه ذکر که په هر فعل کې. لن یبیع ابي حسانه، لن یبیع، لن ناسبه اصل کې یبیع ابي حسانه، لن دې فعل اخر کې لن یبیع. ګوره نصب یې ورکوي، نصب یې په فتحه سر دی، حروف ناسبه پې داخل شوي دي. حذفت الشجرة کی یسقط. ګوره یسقط وای ما درخت وخورول دې وجې چې دې میوه راولویږي. کی یسقط کی د فعل افعال ناسبونه او حروف ناسبونه دی داخل شوی دی پر فعل مضارع باندې، نو نصب یې ورکړی. لا یجوز للانسان ان یجلسه، ان ناسبه پر داخل شوی پر یجلسه باندې. نه جای انسان لره چې دی په هوا کې کښېني. فتحت نوافذ الحجرة کی یتجدد، بیا کی فی داخل شوی دی. کن مؤدبا کی تکونه، ادبناکه شه دی وجې ته محبوب سړی شي. کی تکونه نصب پې داخل شوی د وجې د کین. یشتغل الانسان بالنهار، وای مشغوله وي انسان په ورځ. وینام باللیل، دې کې بیا نشته عامل ځکه چې دا مرفوع ده، حروف ناسبه او جوازم پر نه دي راغلي. یشتغلو. یجب علیک، ګوره یجب فعل مضارع ده، علی په دې باندې حروف ناسبه نه دي راغلي. اوس که ان پر راغلی ای یجبه، لن یجبه، یا لم پر راغلی وای نو دې وجې څخه دا مرفوع ده. اوس پر ان باندې تنظف، ان تنظفه، ګوره فعل مضارع باندې ان راغلی نصب یې ورکړی دی. ان تنظفه چې ته پاکوې اسنانک کلهم، خپل غاښونه هره ورځ. دا بعض ترجمه زه دې باندې پرېږدم چې اسانه یا مخکې مونږ سر لاړ شو. اذن یضعف بصر، اذن یضعفه، اذن یضعفه، اذن
دا کله پر فعل مضارع داخل سي نصب ورکوي. یتعب الانسان فی صغره کی یستریح. یستریح وایي د کی یعنې د دې یستریحو نه مخکې لفظ د کی راشي پر فعل مضارع باندې نو دا نصب ورکوي. بیا دویم نمبر تمرین اتمم الجمل الآتیه بوضع فعل مضارع ملائم وشکل آخره. وایي جمله را روانې جملې پوره کړه په ایښودلو د فعل مضارع سره او مناسب شکلونه ورته راوړه چې څنګه تا ته زده وي. یسرني ان ازورک. ما خوشحاله کوي چې زه ستا زیارت وکړم. ان ازورک. او یاکل الانسان کی یاکل الانسان کی یعبده. انسان دی وجې باید خوراک وکړي چې د دې عبادت وکړي. کی یعبده فعل مضارع باندې چې کی داخل شي نصب ورکړي. الحسود لن یفلح. دا مثالونه علی المسافر ان ینام. مسافر باندې چې دی خوب وکړي یا ان یسافر چې دی سفر وکړي. نور مثالونه ټول اخره پورې بیا ته خپله راوړه. د دې نه وروسته دریم نمبر تمرین دی اجب عن الجمل الآتیه. وایي جواب راکړه د روانو جملو نه بجمله تبتدي كل واحد منهما بفعل مضارع مسبوق بإذن. وایي چې شروع یې شوې وي په فعل مضارع باندې او بیا د هغه نه مخکې اذن وي. مثلا دی وایي سأهدي الیک کتابا. زه به تا ته هدیه کړم کتاب. په جواب کې ته ورته ووایه چې اذن اطالع یا اذن اکرمک. زه به ستا عزت یا اذن اشکرک. زه به ستا شکر ادا کړم که دې ما ته کتاب هدیه کړې. دویم مثال سأزرع نخلا کثیرا. زه به ډېرې د خرما درختې وکرم. په جواب کې ورته ووایه چې اذن مثلا اتصدق. اذن اتصدق. زه به په دې کې خامخا صدقه کوم. دا نور عین مثالونه بیا تاسو خپله ځان سره ذکر کړئ او انشاءالله اسانه دي. څلورم نمبر تمرین وایي ضع فی المکان الخالی احد الحرفین ان کی وشکل. وایي کېږده په دا خالي ځایونو کې د دغه دوو حرفو نه یو حرف او داسې شکل ورکړه اخر مضارع ته ورسره دوی. زه وایم چې احب ان اسافر. زه دا غواړم چې سفر وکړم. جئتو کی اسلم علیک. یسرني ان انجح. ما خوشحاله کوي زه کامیاب شم. اسرعت کی ادرک القطار. یؤلمني ان تعذب الحیوان. او دا رقم اطاع کی یحبه ابوه. اسانه مثال. پنځم نمبر تمرین وایي ادخل لن على في كل في مضارع في الجمل الآتیه. وایي داخل که لن په دا روانو جملو باندې. يعود الغائب لن يعود الغائب. محمد يتأخر في الصباح. محمد لن يتأخر. أسافر وحدي لن أسافر وحدي. المذنب يعود. المذنب لن يعود إلى ذنبه. أخوك يتعرض. أخوك لن يتعرض. أبتئ في المشي لن أبتئ في المشي. او شپږم نمبر ته ائتي بثمان جمل بكل منها مضارع مسبوق. وایي راوړئ څو اته جملې چې هغه مضارع مخکې وي په حروف ناصبه سره. لکه مثالونه قرآن کې ان تنصر الله ینصرکم. نه ان تنصر الله دا خو جوازمونه دی. لکه زه وایم چې لن اسافر وحدي. لکه تېرني مثال کې یا دا رقم اکثره دا نواسب بیا په جواب د کلام کې هغه استعمالیږي. او تمرین فی الاشاء اووم نمبر اجب عن الاسئله الآتیه بجمل. وایي راوړه جواب د روانو سوالونو چې یشتمل کل منها على فعل مضارع منصوب. مثلا دی وایي چې ماذا تحب اکله من الفاکهه. زه جواب کې وایم چې احب ان آکل تفاحه. زه غواړم چې ان آکله چې زه وخورم سیب. هل تخالف اوامر معلمک. ایا ته مخالفت کوې د حکمونو ستا د معلم. ما اريد ان اخالف اوامر معلمي. ما اريد ان اخالف. زه دا نه غواړم چې مخالفت وکړم د خپل معلم د اوامرونه. او دا رقم اتم نمبر تمرین نموذج تا ته ترکیب درښیي. اريد ان يحضر الخادم. اريد فعل المضارع ده او دې کې ان ناسبه ده. يحضر فعل المضارع ده. القادم فاعل دی. فعل سره د خپل فاعله دا به جمله فعلیه خبریه سي.
أريد فعل مضارع. عن حروف نصب يحضر فعل مضارع منصوب. الخادم فاعل مرفوع. لن يعذب محمد الحيوان. لن حرف دی د حروف ناصبه يعذب دا فعل مضارع منصوب ده. محمد دا فاعل مرفوع دی. الحيوان نا مفعول به منصوب دی. او بیا اخر کوي اعرب الجملتين الاتيتين. اعراب وکړه روان جملو ته اعراب ورکړه. جلس الولد كي يستريح. جلس فعل الولد فاعل كي دا حروف ناصبه يستريح. اذا يذهب التعب. يذهب ځکه فعل مضارع دی اذا په داخل شوی دی.